زابل کې ساته د لوېدلي ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي. د زابل ولایت په جلدک سیمه کې د شپږ کلن ماشوم حیدر ژغورنې چارې لا هم روانې دي چې 3 ورځې مخکې یوې ساعته ولیدلی و. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزارت سرپرست عبدالباري عمر او د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د پیښې ځای ته ورغلي دي. د پژواک خبري اژانس په رپورټ کې د زابل اطلاعاتو او کلتور رئیس شرافت ویاړ له قوله ویل شوي چې مرستندویان له پرله پسې کیندنو وروسته په سا کې ایثار ماشوم ته 1 متر نږدې رسېدلی دي. د باختر دولتي اژانس په رپورټ کې ویل شوي مسلکي روغتیایي ډلې هم د پیښې ځای ته استول شوي دي. له کندهار ولایته هم د پیښې ځای ته درانه ماشینونه لیږدول شوي چې د سا په څنګ کې د کیندنو له لارې سا کې ایثار ماشوم ته لار وموندلی شي. له دې مخکې څو سرچینو BBC ته تایید کړه چې د افغانستان سویل زابل ولایت کې د هغه ماشوم چې یوې ژورې سا ته لوېدلی دی وضعیت په خرابېدو دی. یوې ځایي خبریال BBC ته وویل د ماشوم روغتیایي وضعیت ښه نه دی او تېره شپه د سا د تل نه راکش کړی شوی چې اوس په منځ کې په یو تنګ ځای کې بند پاتې دی. دې سرچینې وویل چې د ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي او ښایي نن د ورځې تر پایه پورې له سا نه وایستل شي. د زابل د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي هم له BBC سره په خبرو کې وویل چې ماشوم له حرکته لوېدلی او د سا په منځ کې بند پاتې دی. د دغو چارواکو په وینا له پاسه ځینې وسایل پر ماشوم لوېدلي دي خو د ژغورنې چارې هم دوام لري. دا پیښه د زابل د مرکز قلات یوه لرې پرته سیمه کې شوې ده. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ویلي و چې د ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي. روغتیایي حالات یې ښه دی، اکسیجن او خوراکي توکي ورښکته کړل شوي دي. د دغه ماشوم عمر شاوخوا 6 کاله ښودل شوی او 15 متره ژورې سا ته لوېدلی دی. ځایي سرچینې وایي ماشوم د دغه سا چې له مخکې نه نړېدلي 18 متره کې بند پاتې دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي او د سا پر لور ژوره کنده ایستل کیږي. دغه خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې څو ورځې وړاندې په مراکش کې هم دې ته ورته یوه پیښه کې 15 کلن ماشوم ژورې سا ته لوېدلی و چې له 4 ورځو د ژغورنو هڅو وروسته مړ راوایستل شو. دوستانو د زابلي ماشوم د سا ته د لوېدو معلومات هم دومره وو. دوستانو د دې چینل له لارې موږ کوشش کوو چې د دغه ماشوم د ژغورنې معلومات تاسو ته بشپړ درکړو. د نورو کره او پوره معلوماتو لپاره همدا چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخښونکي رب سپارم. د لوی الله پامان.